طالبانو په پاکستانی هلیکوپټر ډزې کړي او یو جنرال یې پکې ژوبل کړی. یو شمېر سرچینې وایي چې د نیمروز ولایت کې طالب جنګیالیو پر یو پاکستانی هلیکوپټر چې یو جنرال یې لیږداوه ډزې کړي او هغه یې پکې زخمی کړی. په دې هکله تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو او طالبانو څه نه دي ویلي. تر اوسه پورې که څه هم پاکستان د غبرګون په ډګر کې نه معلومیږي، خو داسې بریښي چې غبرګون به یې خورا سخت وي. طالبان لا هم چپ خوله پاتې دي او داسې انګیزې دي چې داسې کوم کار به نه وي شوی. د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو دا جزئیات له یوه خپاره شوي ثبتي غږ څخه ترلاسه شوي دي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.